ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له عامې روغتیا وزارت ته کوو. که خلک کور کې پاتې نشي لرې نه ده چې د هدیرې میلمانه شي. روغتیا وزارت وایي عامه پوهاوی ډېر وشو او په کار ده چې خلک د کورونا وایرس له ډاره بې ځایه ونه ګرځي. د یادولو ده چې تېره ورځ د کورونا 325 مثبتې پیښې ثبت شوې. برېښنا شرکت وسلوالو په پروان کې د وارداتي برېښنا 2 پایې په بمونو الوزولې دي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي یادې 2 پایې تېره شپه د پروان ولایت په ګل غونډۍ سیمه کې په بمونو الوزول شوي دي. دا په نږدې یوه میاشت کې دریم ځل دی چې د برېښنا پایې په بمونو الوزول کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ عارف وزیر د پاکستانی حکومت په اشاره وژل شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ویلي له دې کاره د پاکستان حکومت موخه د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو خواو ته د پرتو افغانانو دردول و. د غورځنګ غړو خبرداری ورکړی چې زندان او ترور به یې له خپلې اوږدې مبارزې په شا نه کړي بلکې لا ډېر به یې پیاوړي کړي. ولسمشر غني د ادمین سلاک غورځنګ له غړو هیوادونو او ملګرو ملتونو غوښتي څو طالبان اړ باسي چې بشري اوربند ته غاړه کیږدي. ولسمشر غني د طالبانو له لوري روانه جګړه غیر منطقي تاوتریخوالی وباله او ژر تر ژره د دغه ناورین د درېدو غوښتنه وکړه. طالبان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د حکومت له لوري د 300 نورو زندانیانو د خلاصون هرکلی کوي خو وایي دا پروسه د نوره هم چټکه شي. مجاهد کاکړ تکړه خبریال او په افغانستان کې د سیاسي خپرونو بنسټ ایښودونکی مجاهد کاکړ د ورپېښې ناروغۍ له امله په جرمني کې وفات شوی. مجاهد کاکړ د تېرو څو کلونو راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته شوی و. داود نورزی د افغانستان برېښنا شرکت نوي رئیس داود نورزي نن په رسمي توګه دنده پیل کړه. په دغه مراسمو کې د بهرنیو چارو او مالیې سرپرست وزیران او د ولسمشر غني یوه ډله سلاکاران هم حاضر وو. پاکستان نه هم یو خبر راخلو. د کشمیر په لانجمنه سرحدي سیمه کې د پاکستانی او هندي پولیساتو ځواکونو ترمنځ په نښته کې 7 تنه ټپیان شوي. د پاکستان پوځ وایي چې ډزې هندي پوځیانو کړې. وروستی خبر دا دی چې نړیوال څېړونکي وایي ښایي کورونا وایرس د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته سخته ضربه ورسوي. دوی ویلي چې ښایي د کورونا له امله اټکل شوي اقتصادي وده له 0 سره سمه شي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.